بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو، مونږ په تیر درس کې مد لغوي تعریف او اصطلاحي تعریف، مد اصلي او فرعي ویلو. نو نن زمونږ په دې مد کې دویم سبق دی چې په دې کې مونږ د بنیادي طور باندې د مد فرعي څلور قسمه دي. کم یو د مد فرعي څلور قسمه به دا به مونږ بیانو. په دې څلور قسمو کې مونږ به دوه قسم وایو، مد متصل او مد منفصل. هغه نه مخکې چې زه تاسو ته سبق شروع کم، یو دو پوینټو خیال تاسو ساتئ، بیا تاسو ته به دا سبق بالکل آسان شي. ګورئ قرآن عظیم الشان کې چې تاسو ګورئ مد چې دی دو قسمه به تاسو مد لیدلی وي. ګورئ یو مد داسې وي، ګورئ دغسې یو مد دغسې وي او یو مد داسې وي. دا وګورئ دا دوه قسمه مدونه شو، یو قسم دا شو او یو قسم پکې دغه شو. او حمزه هم تاسو دوه قسمه لیدلی دي په قرآن عظیم الشان کې. تاسو به اوس وایي حمزه دوه قسمه څنګه دي. ګورئ یو حمزه دا دی او یو حمزه دا دی. نو دا خو هسې الف کیږي که نه، بیا چې زبر زیر پیش پې راشي نو دغه نه بیا حمزه جوړیږي. نو بهرحال دا دوه پوینټونه تاسو یادو ساتل. ګورئ اول مدو که نه، مدو ما تاسو ته یو مد داسې وي او حمزه، یو حمزه داسې وي، یو دا شو مد وبخئ. دا مد چې دی نه بدل دی، داسې دا مد دی او بل ورپسې حمزه. دا دواړه علامات تاسو وپېژنئ، بیا به سبق تاسو ته اسانیږي. ګورئ د دې تعلق چې دی د متصل سره، مد دی متصل سره دی، او د دې مد او د حمزه تعلق چې دی د مد منفصل سره دی. انشاءالله امید لرم په دې به تاسو پوه شوي. ګورئ مخکې راشئ، اوس مونږ وویلې چې بنیادي طور باندې مد فرعي چې دی دا څلور قسمه لري. څو قسمه؟ څلور قسمه دي. په دې کې اول قسم چې دی مد متصل دی، مد متصل، او دویم مد منفصل، دریم لازم دی، څلورم عارض دی. نو اوس مونږ په دې کې دوه قسمه وایو. ښه نننی سبق زمونږ مد متصل او د منفصل دی. ګورئ مد سبب که چېرته حمزه وي، څه شی وي؟ حمزه وي. مد سبب که چېرته څه شی وي؟ حمزه وي. نو بیا په دوه قسمه دی، مطلب دا مد چې دی دا بیا په دوه قسمه جوړیږي، یو مد متصل او دویم مد منفصل. نو اوس راشئ تعریف ته، د مد متصل تعریف ته راځو چې مد متصل وایي څه ته. ګورئ مد متصل تعریف دا دی حروف مده نه بعد. حروف مده مونږ په تیر درس کې ویلي دي، که هغه تاسو نه یې کتلي بالکل په تفسیر سره مونږ ویلي. حروف مده نه بعد حمزه هم یو کلمه کې راشي نو بیا دې ته مد متصل وایي، او مد متصل ته مد واجب هم وایي. مد متصل ته مد واجب هم وایي. څه شی وایي؟ مد واجب هم وایي. مثال جاء، دا د مد متصل مثال دی. ګورئ مونږ څنګه ویلې چې مد متصل څه ته وایي؟ حروف مدهونه بعد. دا وګورئ دا حروف مده دی، الف ساکن مخکې دی نه مفتوح دی، جیم د پاسه وګورئ زبر دی که نه، جاء صحیح ده. او بیا دی نه بعد چې دی حمزه ده، حمزه راغلی ده، او حمزه هم په دې کلمه کې راغلی. تاسو وګورئ جاء دا یو کلمه ده، ښه څه شی ده؟ دا یو کلمه ده. نو دا جاء د څه شي مثال شو؟ دا د مد متصل. ګورئ تاسو تعریف وایي، مونږ تعریف مونږ د دې څنګه ویلو؟ یعنی حروف مده نه بعد حمزه هم یو کلمه کې راشي. دا وګورئ د الف مده دی، دې نه پس چې دی حمزه راغلی ده، دا یو کلمه ده، نو دې ته مد متصل هم وایي او مد متصل ته مد واجب هم وایي. مثال همدارنګه بل مثال تاسو وګورئ سیئ. نو مونږ څنګه ویلې چې حروف مده نه بعد حمزه په یو کلمه کې، دا یا مده ده که نه، او دې نه بعد حمزه ده، نو دا په همدکه یو کلمه کې راغلی دی. ښه نو یا ساکن مخکې ته نظیر دا یا مده ده، نو دا د څه شي مثال شو؟ دا د مد متصل یا د مد واجب مثال شو. نو انشاءالله امید لرم تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. نو تاسو وګورئ ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې په دې ځان پوه کړئ نو تاسو ته بیا آسان وي. دا وګورئ دا مد امکه مد راغلی دی، دا وګورئ نو د دې تعلق دا مد وګورئ او بیا حمزه، دا حمزه راغلی، نو دا د مد واجب شو. نو اوس مد منفصل دویم مونږ په دې کې ویلی و چې مد منفصل. مد منفصل تعریف څه شی دی؟ مد منفصل حروف مدانه بعد بل کلمه کې حمزه وي،
دلته چې امکه یو کلمه کې ونل دلته څه شی دی بل کلمه کې حمزه وي نو هغه د مد منفصل وي او مد منفصل ته مد جایز هم وي. مثال بما انزل دا وګورئ اوس مثال خو مونږ لیکلی نو دې مثال سره به اوس مونږ څنګه کوو دا تعریف به ګورو. تعریف مونږ څه وی چې حروف مده نه بعد په بل کلمه کې حمزه وي نو دا وګورئ الف مده دی الف مده نه پس څه شی دی نو حمزه راغلی خو کم حمزه راغلی دغه حمزه راغلی او مد دغه راغلی دی صحیح ده. نو چې کله په بل کلمه کې حمزه راشي نو تاسو وپیژنئ چې دا مد منفصل دی او د مد منفصل دا مد چې دی علامت هم داسې دی او حمزه هم داسې دی. هغه حمزه به نه وي که هغه حمزه هغه و نو هغه مد متصل راتلو نو دغه مد منفصل رالو. نو بما انزل همدغه رنګې فی انفسکم دا وګورئ یا وګورئ یا نو مونږ څه وویلی چې حروف مدهونه بعد یا مده ده او دې نه بعد حمزه راغلی ده او حمزه هم په بل کلمه کې ده او دا نو په دې باندې وبخئ ما مد نه دی اچولی نو مد به زه واچو صحیح ده. نو دې مد او هغه مد کې فرق دی دا چې دی دا مد چې دی دا دغسې دی ښه او دا مد چې دی داسې ساده غوندې دی صحیح ده. نو دا به تاسو وپېژنئ نو تاسو خو دا انشاءالله وپېژند مد متصل او مد منفصل او علامات هم ما تاسو وښودل چې د دې پېژندلو اسانه طریقه هم دکه ده. دې نه علاوه تاسو بله طریقه باندې نشئ پېژندلی چې دې نه آسان وي. نو بهرحال اوس خو دا مد شو اوس به دغه اخرنۍ خبره وو چې مد متصل او منفصل مقدار څومره دی یعنی دغه مونږ به اوږدو څنګه 3 یا 4 الفه یا 4 حرکت 4 سیکنډه نو دغه به مونږ اوږدو. مثالونه مونږ ورکړي دي دا وګورئ جاء لکه څنګه چې قرآن عظیم الشان کې راځي سورة النصر کې اذا جاء نصر الله والفتح صحیح ده. نو دغه چې دی اوږدیږي یعنی متصل او منفصل مقدار څومره دی 3 یا 4 الفه یا 4 حرکته یا 4 سیکنډه. نو انشاءالله امید لرم په دې سبق باندې به تاسو پوه شوي که تاسو ته لږه هوندیم فایده کیږي نو کوشش کوئ ثواب په نیت باندې نورو دوستانو ته هم شیر کوئ او چینل ځان سره سبسکرایب کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.